بسم الله الرحمن الرحيم. د تاریخ ستر قهرمان ازما افغانستان پرماګران د تاریخ ستر قهرمان ازما افغانستان پرماګران محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا زموږ څلورمه مرحله ده. طالبانو یو خبره په فکر کې راځي، زموږ فقها خصوصا شیخ الاسلام وایي تر دا اوسه پرې دې خبرې ته انشاء الله هغه وایي په نصاب کې چې یپلا خو په دې کې اتفاق دی چې نه زکات واجبېږي نه صدقه د فطر نه وضعیت چې پرون ته تېر شو چې نصاب ونه لري، لیکن نصاب کم ته وایي چې حاجت اصلي ځینې ووځي. په حاجت اصلي کې پرون موږ فتوا درکړه چې هغه څوک ځینې وتلی دي، هغه کالي ځینې وتلي دي هر څو چې وه، د کور د الوشو وشا ځینې وتلي دي چې هر څه وه، او فریج و، پنکه و، ایر کنډیشنان وشان هر شی چې و دا ځینې وتلي کولران. او د هغه رقم دا موږ درته ویلي وه چې یو موټر که سړي کوچنی درلودی دا چې و د زمانې د ورته سره موافق وي یا موټرسایکل درلودی هغه ځینې وتلی دي، و چې رانیسي ځینې وتلی که نه و رانیولی نه ځینې دا ګورې دا مو ویلي خو وای نفقام د عیال نفقه په جایزو کې د عیال نفقه خو د نفقې تعین په ټولو کتابو کې سل کاله چې ګرځي منې څه پیدا کوله چې دا اوس د ورځې نفقه شي، د 2 ورځو نفقه شي، د 5 ورځو شي، د کال شي، او دا یې واجب دی. ما په خبره مسار خلاص وکړم نو په دې کې کتابو خو مطلق دا ویلي چې نفقه د عیال جایز، بل کتاب مو ګوري یوازې شیخ الاسلام هغه د دې مسلې په اعلی طریقه هغه څو کړی هغه وضاحت. طالبانو نور کتابونه خو مال دغه وایي چې نفقه اوس نفقه څه. شیخ الاسلام وایي د سړي ترازم پر دی راځي، سوال سړي ته ناروا دی چې د یو ورځې نفقه لري د ماښام د ماښام، او دا هغه رقم فهم ورته ګوري چې سړی د یوې ورځې هغه نفقه لري، هغه ته دا وایي چې ته یو شی لري، او نو دغه وجه سره خو ګمان دا کوي چې یو ورځ نه پکا بجلای، خو یا په دې مسله کې ډیر وشت تفصیل ورنه چې کوم دا اثر خلاص کړي د پال اول زه په کور کې هغه خورم د کال ورنه ورجم خورم وراوړم دا ورجه خورم 15 غونې ورجه 15 غونې لوبیا چې ګډه و دا ګرد او 15 غونې هغه دال ګرد سری صاحب چې فرض کا هر شی د شان چې مدریات کا سلسل کیلو زده کاله پر وړه هم هغه زخرم دا سل کیلوې ز غونې هغه 50 غونې دام وس نو دواله یو روپۍ د کسر روپۍ درلوده دا شان نه درلوده، یو روپۍ دی او دغه شان چې دا سړی خوري چې روپۍ وي د یوې ورځې روپۍ معاف دي په نفقه د عیال کې بالا بودنه. د مثال په توګه پرون ماته چې وویله چې هغه نصاب 1.5 د فرزند لپاره به درته هم پر یوه طریقه پر بل 55 زره څه بالا و زکات وه د یوه جواب مثال که یو سړي دا ډېره سخته مسله ده طالبانو دلته نشي کولی دا یو ځای دی که راولار څو زه اوس روپۍ لرم دا شان هېڅ شی لا په کور کې نه لرم، خو روپۍ لرم که روپۍ لرم د یوې ورځې زما خرچه په 100 روپو کېږي، هغه د وړو څه د لوبیا څه ګردې سره واخلي د یوه شواروز خرچه مې 100 روپۍ کېږي، هغه 1000 روپۍ چې مې جنې وایسته تیا فرض که نصاب 15,000 دی، تیا فرض که چې 1000 روپۍ مې جنې ووتې نور نه 15,000 لرم 15 هم نه صدقه د فطر راباندې شته نه زکات هېڅ شی نه نشته، ولې خو 1000 کمې څوک څه 1000 کمې شوې دا تاسو پام وکړئ په روپو کې. او که راولاړ کس کله چې دغه صورت چې دا ورواچوم بره پرې کېږي هم ځینې وتې او که دواړه نه پرې کېږي که سره 15,000 روپۍ 15,000 په نفقه کې ولاړې که سره وپاتې شوې هلته چې خو بېخي نه دا د نغدو صورت د چا صورت دی د نغدو
او دغه خوراکي شان کمې نه ورانیولې پیسې راته پرتې په پیسو کې فقط یو شوار روزو بالانو او کمې رانیولې و ټول کال ناجره ګوري ناجره یو سړی لس خرواره غنم خوري هغه دلته ورته پراته شل ګونې لوبیا خوري ورته پراته شل ګونې ادا خوري شل ګونې نه خود خوري ورته پراته دا ګد د شام ته پراته دي د کالس لیکن وزه د تواب د ګد کاله لیکن وزنو چې د یوې ورځې نه چې د میاشتې جنوب باشه د نو میاشتې خرڅ کې 2 لک کال دی لیکن پر دغه سړي وزیاسته یا د دې سبا لا بونه چرانی ولي و دا ټول نه پکې د چا وزه د کار او دغه وینه د پچیش کې هغه جنس سړی خوري هغه جنس سړی څوک خوري دا غلط څوک معتبر دی د کال کې رانیولو او چې نه خوري بل شی یا سم په نقد روپو کې یا په غالیانو کې چې زاید بیا یا په نور موټرانو کې په غشان کې بیا څوک دی هغه بیا د یو ورځې اوس په خبر مثال خلاص د ځای هغه سخت ګران ځای دی چې خوندور ځای دی دا په ټول شانو کې دی وای دا ګوره بار دا یو ځای ده دغه طریقه په زکات ورکول کېم په زکات منه کېم په وزې کېم په صدقه ده په ټول کې دا مسله په ټول کې دا مسله اوس ما په خبر مثال خلاص څنګه درته ول یعنی وزه درته زکات پر ما باندې فرض نه پکاو باسه زب څوک لرم زب نصاب لرم زکات پر ما فرض نه پر ما ته چې نه راکول کېږم زکات نه پکاجي نه وباسه زب څوک لرم نصاب په دې ګورد کې څوک دار دا زینو خدای پاک خو نه پوهیږي الله پاک ما خو موږ خو د دې سټی راځي اوس د عام عبارتونه دا عبارتونه چې نفسي راولاړي دغه وای چې نه پکا دا یالای هغه خدای مختار په دوم جلد ولسمه صفه او دا غره کم رضی مختار په دوم جلد شپږاویه مسافه دا غره کم په داغه وسو په داغه جلد کې دغه په خانیه پر هندیه باندې په 220 مسافه جلد اول کې دا غره کم په بدایي او صنایع دوم جلد اصول اوله کې دا غره کم په فتاوی دا خبره خلاص اوس دا غاستی چې شیخ الاسلام دا ګد سلطنت وې دي په دوم جلا تاوی مسافه کې عثمانیه د خلاصو دلته نو ډیر بس اتاوی مسافه په ډیر کې دی یو با چراوي چې خلاص نه کې ګورته وسه پور کې بیا مخاطره به اوله وره کړول دومه درېمه څلورمه څلورپنځه وره کې دغه د اتاوی سپه پنامې د خلاصو دا چې ګد راوړی چې وګوره بارمونه معلومه دا څومره مساله و ومه مساله